کاکا څخه پوښتنه کوو چې کاکا زموږ تر څنګه ناست دی، معلومیږي ډېر یو غریبې کورنۍ دی او خپل هم غریب دی، بچیان یې واړه دي. د کاکا څخه پوښتنه کوو چې ژوند دې په څه حالت دی او څه رقم تېرېږي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. موږ ډېر غریب یي، ډېر بېوسه یي، ناچاره یي. موږ سره د کومک وشي. موږ دغه جامې هم د پردۍ ما له چا راکړي دي او ما له کړي بوټان مې ښویېدلي دي. نور به وسه نه لرو، بېوس یي، کومه پروژه هم نشته هلته چې موږ کار پکې وکړو. غریب یي او ډېر زیات غریب یي او ډېر سخت مجبور یي. نو موږ ته سره د کومک وشي او موږ داسې چې موږ سره ډېر کومکونه وشي او موږ دلته درې قام وي، ډېر غریب یي، ډېر عجز یي، ډېر ناچاره یي. واځورېده لیاسخېل، احمدخېل، حسنخېل واځورېده او درې تپي او موږ سره ډېر کومکونه وشي او موږ ډېر غریب یو. وسلام. مننه کوو د کاکا څخه چې تاسو ته ویل چې غریب یم، نشم کولی، وس مې نشته دی، یعنې قرباني پرېږده چې د غاړې د جامو وس مې نشته دی. نو عزیزانو تاسو د دو غږ واورېده. موږ سره بل یو میلمه د کابل نه راغلی ډاکټر صاحب محب الله شینواری ناست دی، د ده څخه پوښتنه کوو او تاسو ته به دا د ولس ستونزې ووایي. تاسو تر غوږو به دغه د ولس ستونزې او د غریبو ستونزې در ورسوي. مننه، خیر اوسئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیت دی چې دغه زموږ د غریب او بېوسه ولسي عزیزان او کلیوال هم چې راټول شوي د دوی دغه خبرې ټولې حقیقت دي. اول حقیقت دغه کاکا چې ګورئ تاسو دا یو ناروغ لري او رښتیا حقیقت دی چې د سرطان یا کینسر په ناروغۍ باندې اخته دی او ده چې ما پوښتنه وکړه او زه څو ځل مخکې هم راغلی یم، شپږو کاله دارو د دې کړي، دی خپل هم مریض دی، غریب بېوسه دی، خو اوسه پورې هېچا ورسره مرسته نه ده کړې. بله غټه خبره دا ده چې پخوا به داسې وخت چې دا کرونا او دغه خبرې به نه وې، د دې ولس دغه ځوانان او خلک به دیاړۍ ته تله، هوټلونو ته به تله، مزدورۍ به یې کړې. له بده مرغه چې سږ کال هغه خبرې نشته دی، نو دوی ټول په کور ناست دي، نه ورسره چا مرستې به یو څه مرستې شوي، خو د هسکې مینې او د دې ولسونو ته چا کومه خاصه کومک او پاملرنه ونه کړه او دوی سره کومې خاصې مرستې ونه شوې. له بده مرغه موږ ډېر عزیزان لرو، سرمایهداره خلک لرو، په اروپا کې لرو، په امریکا کې لرو، همداسې افغانستان کې لرو. دوی ښه وزداره ټولنې لري، کومکونه کوي، خو دغه خلک ټول ورنه هیر دي. موږ په ټولو غږ دوی باندې کوو چې اختر را روان دی او دا خلک ډېر غریب دي، فقیر دي، بېوسه دي. د دوی سره د خپله د زړه د اخلاصه مرسته وکړئ، کومک ورسره وکړئ او ځکه چې دوی د مرستو نه محروم دي او کومې خاصې مرستې ورسره نه دي چې بل کوم خیریه کارونه هم دلته نشته دی. کوم مخکې د پروژو خبره دی کاکا وکړه، د ځوانانو به پکې کارونه کړه. له بده مرغه اوس هغه وخت هم نه دی چې دغه ځوانان په دې هغو کې مصروف شي. نو زه په ټولو باندې غږ کوم، په عزیزانو مسلمانانو هېوادوالو باندې چې دغه خبرې حقیقت دي او د دې ټولو غږ واوري او د زړه د اخلاصه د دوی لاسنیوی وکړه او مرسته ورسره وکړي د زړه د اخلاصه. الله به یې اجرونه درکړي درته. مننه، خیر اوسئ. مننه کوو ډاکټر صاحب محب الله شینواری څخه چې تاسو سره د ولس ستونزې شریکې کړې. هېوادوالو په حقیقت سره چې د دې ولسوالۍ خلک ډېر مجبوره فقیر خلک دي، بېوسه دي او د نورو ولسوالیو د نورو ولایتونو په رقم دوی سره هېڅ قسم مرستې نه دي شوي، هېڅ پاملرنه نه ده شوې. دلته کوم نه مؤسسات، نه کوم خیریه بنسټ، نه دولت داسې پاملرنه د ولس ته کړې ده. نو زموږ په خپلو وزدارو هېوادوالو باندې غږ دی چې د داسې فقیرو غریبو سره خپل کومکونه وکړئ. انشاءالله چې الله جل جلاله به ستاسو کومک او مرسته کوي. په اخره کې هېوادوالو په تاسو باندې غږ کوو د شینوارو هسکې مینې ولسوالۍ ولسي خیریه بنسټ د خوا، یعنې دغې فقیرې کورنۍ سره خپل کومک وکړئ او دغه کوم حاجي صاحبان به چې تېر کلونو په څېر اشته تله، اوس یې نغاجونه هم بند دي، یعنې تاسو خپلې صدقې خیراتونه د داسې غریبو سره د دې اختر نه مخکې وکړئ. انشاءالله چې الله جل جلاله به تاسو ته اجرونه درکوي. هیره مو نه وي، زموږ پیج ځان سره لایک کړئ، زموږ د یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ.